د عزیزي انرژي د افغانستان راتلونکي د نوې کېدونکې انرژي په تمرکز سره خوندي کول. مخکې له دې چې توضیحات شروع کړو، همدا اوس د اوروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې چینل سبسکرایب کړئ. د عزیزي انرژي شرکت چې د افغان سوداګر او د عزیزي ګروپ رئیس میرویس عزیزي لخوا تاسیس شوی او مرکزی دفتر یې په دوبۍ کې دی، د انرژي په سکتور کې د پام وړ شتون لري. د دې شرکت اصلي موخه په مخ پر ودی بازارونو په ځانګړي توګه په اسیا او بیا په ځانګړي ډول په افغانستان کې د انرژي زیربناو پراختیا ده، ترڅو د وارداتي برېښنا په اړه د افغانستان انحصار کم کړي. دا جاه طلبانه نوښت د افغانستان د کورنۍ انرژي ظرفیتونو د پیاوړتیا او د هغې د داخلي زیربناو د ښه والي په لور یو حیاتي ګام بلل کېږي. 10,000 میګاواټه ستره پروژه د عزیزي انرژي د ستراتیژۍ په زړه کې په افغانستان کې یو ستره پروژه ده چې ټولیز تولیدي ظرفیت 10,000 میګاواټه دی. دا لویه پروژه د انرژي د سرچینو له یوې متنوعې ټولګۍ څخه کار اخلي چې اوبه، ګاز، ډبرې، سکاره او په ځانګړي ډول د باد او لمر انرژي په څیر نوې کېدونکې سرچینې پکې شاملې دي، ترڅو خپلو اهدافو ته ورسیږي. د لمر انرژي شاملولو د یوې کلیدي برخې په توګه د پایښت لرونکي او چاپیریال سره سمې پراختیا ته ژمنتیا په ګوته کوي او د سیمې لپاره د پاکې انرژي راتلونکي ته یو ګام اخلي. څو اړخیزه تګلاره او پایښت د دې پروژې څو اړخیزه تګلاره د انرژي یو قوي او باثباته سرچینه تضمینوي او د انرژي په یو ډول باندې د ډیر انحصار له امله رامنځته کېدونکي خطرونه کموي. د افغانستان لپاره په دې ډول لویه کچه پروژه کې د لمر انرژي ادغام د هغې د ډیرو لمر سرچینو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یوه لاره برابروي او د انرژي خپلواکۍ او ثبات سره مرسته کوي. د خپل انرژي ترکیب د لمر انرژي په شاملولو سره افغانستان کولای شي د نړیوالو انرژي بازارونو د بدلونو په وړاندې خپل زیانمنتیا کمه کړي او خپل ملي شبکه پیاوړې کړي. په زیربناو کې پانګونې د برېښنا تولید څخه اخوا د عزیزي انرژي ستراتیژیک پلانونه په حیاتي انرژي زیربناو کې د پام وړ پانګونې هم شاملوي. دا پانګونې د برېښنا د لیږد شبکو او غازو پایپ لاینونو پراختیا پکې شاملوي چې د تولید شوي برېښنا او غاز د ټول هیواد او احتمالاً له هغې هاخوا د ویش لپاره اړین دي. په زیربناو کې دا ډول پانګونې د یو جامع او اغېزمن انرژي ایکوسیستم رامنځته کولو لپاره خورا حیاتي دي چې کولی شي صنعتي ودې ملاتړ وکړي، ټولنو ته د باور وړ برېښنا چمتو کړي او اقتصادي پراختیا پیاوړې کړي. د نړیوالو شریکانو ونډه د متحده عربي اماراتو متخصصینو او د انرژي شنونکو په افغانستان کې د دې پروژې د پیل ژور اهمیت په توګه کړی دی. دوی ټینګار کوي چې د نړیوالي خصوصي سکتور ګډون لکه څنګه چې د عزیزي انرژي په بیلګه کې لیدل کېږي د انرژي وارداتو په اړه د افغانستان د انحصار کمولو په لور یو حیاتي ګام دی. دا همکاري د هیواد د انرژي منظرې لپاره د بدلون راوړونکي عامل په توګه کتل کېږي او د ودې او ځان بسیاني لپاره یو پایښت لرونکی نمونه وړاندې کوي. د نورو نوې کېدونکو او دودیزو سرچینو ترڅنګ د لویو لمریزو پروژو پراختیا به افغانستان په انرژي کې په یوه خوندي هیواد بدلولو کې مرکزي رول ولوبوي. د هیلو او راتلونکي روښانه پیغام په پای کې د عزیزي انرژي نوښت د 10,000 میګاواټه برېښنا تولید لپاره د یو متنوع سرچینې څخه د لمر انرژي د پام وړ ګډون سره یوازې یو لویه پانګونه نه ده، بلکې د افغانستان لپاره د هیلو او راتلونکي روښانه یو پیاوړی پیغام هم دی. دا پروژه د یوې خپلواکې او پایښت لرونکي راتلونکي بنسټ ایږدي، هغه راتلونکی چې په هغه کې انرژي یوازې د یوې سرچینې په توګه نه، بلکې د پرمختګ، پراختیا او ملي ځان بسیاني لپاره د یوې وسیلې په توګه کار کوي. په دې لوی ګام سره افغانستان د یو روښانه، پیاوړي او باثباته راتلونکي په لور روان دی. آیا تاسو چمتو یاست چې دې تاریخي بدلون شاهد اوسئ؟ نو د اوروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.